السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه کرن خان یم او نن په خپل د اکسرسایز په ځای کې یو، د ورزش د تمریناتو په ځای کې یو او ډېر خوږ ګلالی افسر افغان را سره دی. افسر افغان ته مبارکي هم وایم، یو شان مونږ د سوټونه هم اچولي دي. دا ځکه چې مونږ دلته ګیم نه راځو، هر مازدیګر راځو، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت ځان له وخت ورکوو. تاسو ته هم دغه وینا کوو چې خپل ځان له خامخا وخت ورکړئ چې ځان وپېژنئ نو دنیا به دې وپېژني. چې تاسو ښیئ نو دنیا به هم ښیي در سره، ستاسو چاپېره خلک به سره هم ښیي. په دې به هم خبرې کوو. خو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د افسر افغان هغه محنت او هغه ستړی دومره رنګ راوړو چې د فیسبوک د پیج د چې کوم خپل پیج دی د فیسبوک د لارې د هغې ملګري چې دي هغه 1 ملیون لکه دا ډېره زیاته لویه خبره ده چې هغه پوره شو. زه افسر افغان ته مبارکي هم وایم او د ده د ستړی سفر چې دی د شانګلې د سوات نه راغلی دی، دلته د سټي جرنالیزم په نوم باندې د کار وکړو، دلته د ناڅاپي مشاعرو یو دود د روان کړی دی او هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړو. د وخت په وخت د شعر خدمت کړی دی، د ادب خدمت یې کړی دی، د جرنالیزم دپاره یې دومره کارونه کړي دي او دومره ښه کارونه او د خیر کارونه یې کړي چې ټول به تاسو لیدلي هم او که تاسو لیدلی نه وی نو دا به څنګه 1 ملیون ته دغه فیسبوک رسېدو. خو دا ستاسو د لیدو، ستاسو د افسر افغان سره د اوسېدو هغه ثمرات دي، هغه نتایج دي چې د افسر افغان دغه فیسبوک پیج 1 ملیون خلکو خوښ کړی دی. زه ورته مبارکي وایم، خوشحاله یم، بیا دې بختور شه او په دې به بیا هم راغونډېږو. خو نن چونکې ما وی چې په تادۍ کې دا یوه خبره ډېره ښکلې خبره استادجي، چونکې ستاسو خبرې دي اخري نه وي، اخره خبره به تاسو کوئ. زه 2 خبرې کوم. یو خو ډېر خوشحاله یم دا ډریس یا د ایکسرسایز په دې ځای کې دا خبره دا یو موټیویشن دی چې زمونږ ملګرو ته دا موږ یو پیغام ورکو. کرن خان که یو طرف ته د سندرې په دنیا کې پهلواني کوي نو بل طرف ته خپل صحت هم ډېر خیال ساتي. زمونږ د صحت په موږ ډېر حق دی. تاسو د شانګلې خبره وکړه، ما ته 2 شعرونه را یادېږي چې ای د شانګلې د سردرو زلمیه د هندوکش تړو کې کور جوړ کا، د حوصلې ملا چې د ماته نشي د دې ذرې نه اور جوړ کا. مخکې به سفر کوو، موږ ګاونډیانو مو تاسو د سوات یې، موږ د شانګلې تاسو زموږ مشران یې. زما دا پوره سفر که هر څومره ستړی و خو ستاسو د مبارکۍ د باچاجي غوندې پوهانو مبارکي را لېږلې ده، بختیار خټک صاحب دلې را لېږلې دي. دې زما دا پوره سفر داسې شو لکه زه چې د مور غېږې ته لاړ شم، زه دمه شم او دا ما هڅوي چې زه ستاسو غوندې د مشرانو په سوري کې دا کار نور تیز کما او نور خپل سفر جاري ساتم. استاد جي ډېر خوشحاله و. په دې پښتنو ځوانانو ته آخري پیغام تاسو ورکوي چې ایکسرسایز د صحت دپاره، منټل او فزیکل هیلث دپاره څومره مهم دی. ستاسو خبره آخري شي. دومره افسر جانه دومره مهم دی لکه څنګه چې موږ وایو خوراک مهم دی، څنګه چې موږ وایو د ژوند لکه ډیوټۍ له موږ وکړو که کار کوو موږ ته د هغې ثمره میلاوېږي. خو که موږ ښه نه یو نو موږ به څنګه ځو؟ ځان له چې کم از کم بیخي چې هم د چا سره وخت نه وي او 1 ساعت وخت ځان له نه ورکوي دې زیاتی کوي. که هغه مشران دي زموږ، که هغه زموږ زنانه دي خویندې، که هغه زموږ ماشومان دي. ګوره که د ماشوموالي نه موږ په اکسرسایز په دې ورزشونو باندې لاشعور کې داسې راشي چې دا د ژوند بالکل. ګوره خپل صحت چې دې روغ وي ته به ګوره پلار به برداشت کړي د هغه خبره، د خور خبره به برداشت کړي، د بچي به برداشت کړي. ولې ته منټلي هغه ورکمئ. که ته په خپله باندې ستړی او ستومانه یې، ته په خپله باندې ناجوړه یې. ګوره نن سبا د کرونا د کیسې پیسې روانې دي، احتیاط هم ډېر زیات لازمي دی. ګرمي اوبه هم څښئ، خو ورزش ګرځېدل او په ورزشونو کې دا نه وایم چې یاره دا کوئ دا نه، چې هر څه کم یو کولی شئ هغه کوئ. نو دا زما تاسو ته خواست دی چې تاسو ښه صحتمنده معاشره به خلک به هم ښکلي، یو بل به برداشت کوو، د رویو برداشت به زده کړو، رویې به زده کړو. مونږ چې کله یو بل اورېدل او برداشت کول زده کړل دا وطن جوړ دی. د خیره ډېره مننه او بیا دې درته مبارک. ډېره مننه.